په سلامونه او نیکو هیله مو هرکلی کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. قدرمنو اورېدونکو نن درته د کیسې دوهمه او په زړه پورې برخه وړاندې کوم په دې هیله چې تر پایه راسره مل پاتې سئ. اسد له کوټې زړه نازړه قدمونه واخیستل. مخامخ له کړکۍ نه پرې د ولاړې پیغلې نظر ولګېد. د بدن وینه یې وچه سوه. د زړه ضربانیان په خپل اورېدل. د سترګو اوښکو یې ځان لوېدو ته اماده کړ. غبرګلاسونه یې خولې ته یوړل او کلکه یې بنده کړه. پوهېدله چې چیغې مې تر اومه اسمانه رسي. په بنده بنده ژبه ګویا سوه. خدایه مینه مې په داسې ځای کې وینم چې کتل یې راته ډېر ښکاري بې خونده. را روان کس نه همغلته ساه واخله یا خو ما کړله همدې ژوند نه بې ژونده. د هغه نجلۍ وه چې مینې یا تر دې ځایه راوستلي وو. یو دم یې منډه کړه، پر کړکۍ یې پرده خوره کړه، ور یې بند کړ، بیرته شاته راغله. د المارۍ تر څنګ پر سینګار میز پروت د میوو چاکو ته یې پام سو. راپورته یې کړ، څوکه یې سترګو ته نیغه ونیوه. اوښکې یې په ورغوي پاکې کړې او چاکو ته ګویا سوه. په یاد ولره که اسد زما غوښتونکی سو نو ته په ځان کې د حضرت ابراهیم علیه السلام د چړې خوی پیدا نه کړې، یو به حتما له منځه وړې. له دې سره دروازې یوه کراره ضربه وخوړه. د نجلۍ د سترګو ګاټې د دروازې طرف ته تاو سول. لاسونه یې ښکته سو. د مالګې له کوتې یې سر جدا کړ. اوبه او مالګه یې سره یو کړه. پیاله یې خولې ته پورته کړه، سخته وټوخېده، خو په خوله یې لاس کښېښودی چې غږ یې ونه مسي. رښتیا هم غږ یې ډډ سو، لکه ستونی یې چې پاره پاره کړي وي. په زړه کې خوشحاله سوه، خو ظاهرا نه معلومېده. سمدستي یې له خپل څادره کلک تمبوزک وواهه. ور خلاص و، بیرته په شا راله. اسد بوټونه وکښل، کوټې ته ننوتې، خو بره یې نه کتل. نجلۍ له موقعې ګټه واخیسته، تیزه لاړه. د ور کونډه یې بیرته بره وروسته. اسد ته یې د ناستې اشاره وکړه. هغه هم تاو سو، په چپرکټ کېناست. خبرې یې پیل کړې. هیله کوم تاسې خفه نه سئ. زه ملګرو دلته په زور او مجبورۍ راوستی یم. زما د کار سره هیڅ زړه نه لګي او نه تاسې ته ګوتې در وړم. تاسې ارامه اوسئ. نجلۍ ارامه ساه واخیسته، خو د اسد غږ پسې لیونۍ وه. ډېر خوږ پرې ولګېده. په سترګو کې ډنډ اوښکې یې بیا د څادر په څوکه پاکې کړې. غوښتل یې چې ور منډه کړي او کلک یې په غېږ کې ونیسي، خو داسې یې نسو کولی. اسد د پخوا غوندې تازه نه ښکارېده. ډېر بدلون یې کړی و. نجلۍ د میوو کاپ ته پام سو. را واخیستې، د اسد څنګ ته یې په چپرکټ کېښود. په پره پره غږ یې وویل، دا واخله وخوره. اسد مڼو مالټو ته وکتل، سر یې وخوځاوه. ویلې نه یې خورم، مننه. د نجلۍ له خولې ناڅاپه ووتل، اوهو ستا خو مڼې ډېر خوښېدې که نه، څنګه یې نه خورې؟ اسد جټکه وخوړه. نجلۍ په کړې خبره بیرته پښېمانه سوه. بیا یې وویل، مطلب مې نن سبا ځوانان مڼې ډېرې خوښوي. اسد وویل، هو ما هم خوښولې، خو اوس مې عادتونه بدل کړي دي. هغې وویل، ولې دې عادتونه بدل کړي دي؟ تو خو لا تر اوسه پورې ځوان یې. اسد ور غبرګه کړه، ستا خبره سمه ده، خو زړه چې مات سي د پخوا په شان نه جوړېږي. نجلۍ ځان ناخبره واچاوه. تاسې په مینه کې ناکام سوي یاست که څنګه؟ که په مینه کې ناکام سوي یې، بیا امتحان ورکړه، کیدای سي کامیابه سي. اسد وویل، خو ما هغه او هغې زه بایللی یم او د بایلانو لپاره بیا امتحان نسته. نجلۍ په څېره کې سترګې داسې ښخې کړي وې لکه څه چې ترې ورک سوي وي. سرې شونډې یې وخوځېدې. هغه کمبخته څوک وه؟ په داسې حال کې چې اسد له خپلو ګوتو سره مصروف و. په ډک زړه یې کیسه پیل کړه. یوه د جنت مرغۍ، د کوهي کاب ښاپېرۍ، زما د مینې لیونۍ او د ځمکې سپوږمۍ وه. موږ نږدې له 7 کالو یو بل سره پېژندل. باور وکړه د پیغلو ډله پرې ښکلې ښکارېده. د هغې غږ مې په ډک شور کې پېژندی. د خوند خبره بیا دا وه چې ګاونډۍ مې وه. په کومه ورځ به مو چې یو بل ونه لیدل نو موږ ته خوب هیڅ نه راتلی. زموږ په مینه تنها زموږ کورنۍ نه، چار چاپېره ټول ګاونډیان او داسې نور کلیوال هم پوهېدل. باور وکړه موږ به په مثالونو کې یادېدلو.
هغې به چې د راتګ لپاره بانه پیدا نه سوی کړی بیا به زموږ کور ته په دیوال را چپه سوه او رښتیا دې کوټه کې د لونګو بوی دی زما د لونګو بوی ډېر خوښېده هغې به همیشه په سینه پاس لونګ ګرځول هغې لیونۍ زما له هر عادت سره مینه لرله زما خوښېده چې هغه راته داسې مخامخ کښېني لکه ته چې ناسته یې او اتفاق ته وګوره زما سور رنګ خوښېده او دا کوټه له سور رنګ نه ډکه ده له دې سره خندا ونیوئ په خندا کې یې غږ ورک سو خو وروسته له بدلون سره واورېدل سو دواړو سګلې وهلې یو بل ته مخامخ وو خو وخت یې ترمنځ داسې غرونه درولي وو چې ړنګېدلې د انسانانو نه د دیوانو کار وو یو خو خدای ړوند کړی وو خو چې بله بنا وه هغې غږ نه کوه نجلۍ په مخ دواړه لاسونه کښېښودل ډېر زړه یې وکړه چې ورمنډه کړي په غېږ کې یې ونیسي او ورته ووایي چې هغه لیونۍ زه یمه اسده سلګۍ مه وهه زما در سره زړه چوي خو داسې نه کېدله نیغه پورته سوه بلې کوټې ته لاړه هلته یې ښه ډېر وژړل تېر وختونه یې په ذهن کې تاوېدله پلار ته یې د ښېرا لپاره لاسونه پورته کړل ویلې ولې پلاره داسې دې راسره وکړل ځان یې بېرته راټول کړ چای او ډوډۍ یې راواخیسته واپس د اسد خواته راغله پیاله یې ډکه کړه په پتنوس کې یې د ډوډۍ تر څنګ کښېښوده هغه یې په لیدو ډېر حیران سو ویلې ته څه پوهېږې چې زه له خوږ چای سره ډوډۍ خورمه له نجلۍ نه بیا لار خطا سوه هغه دلته چې څوک راځي موږ ورته داسې چای ورکوو ته لکه چې په اول ځل راغلی یې اسد له خبرې سره بیرته دمه سو حیرانتیا یې ختمه سوه نجلۍ د پاتې کیسې غوښتنه ترې وکړه او د اورېدلو لپاره یې ځان جوړ کړ اسد پاتې کیسه بیرته راواخیسته هسې دا کیسه خو پوره ناول دی زه هم دلته ډېر وخت نسم پاتې کېدلی ستاسې د رسم مخه نیول کېږي لنډه یې وایم د ښار نه مې دوه ملګري راغلي وو مازدیګر سره د خوړ په غاړه ناست وو یو بل ګاونډی چې زما له هره رازه خبر وو په بنده ساه مې مخې ته ودرېدې بې له سلامه یې راته وویل اسد ته بېغمه ناست یې او هلته یې ستا مینه کوزده کړه دې کس به نور څه هم ویلي وو خو زه په ځان نه وم پوه سوی چې په هوښ کې راغلم سیرون راته چالان وو ډېر زور مې وواهه چې یو ناڅاپه کلکې څپېړې مې مخ ته ونیول سوې ایله مې پام واوښتې همغه د ښار ملګري جواد وو بیا یې کېنولم او نصیحت یې راته شروع کړ رښتیا هم بله ورخه تېرې وې زما مرکه پرې یوه سهار وه او بله ماښام وه خو غریبۍ مې مخه نیولې وه څو ورځې وروسته پوه سوم چې د ښار کوم مالدار کس پرې مرکه کړې وه او بې له دې چې معلومات وکړي د پیسو په بدل کې یې ورکړې وه له واده یوه نیمه میاشت پس د هغې مالداره کس د رکونه لګېدې کور یې هم بدل کړی وو خو پلار او وروڼه یې پیسې پرې اخیستې وې بیا یې د مظلومې لور مخ ونه لیدې خو رښتیا ده چې زوی د آدم زنده‌باد لور د هوا په هوا کیسه راټولوم هغه چې هر چیرې وي خوشحاله دې اوسي او زه ډاډه یم چې د زوی نوم به یې اسد وي د سترګو اوښکې یې پیاله کې ولوېدې کوټې په یوه څاڅکي بیا خاموشي ونیوه خو دا خاموشي په سلګیو ماتېدله دوه مین سره یو بل ته ژاړي وخت هم عجبه کانې کولې ملاقات یې د مینانو په داسې ځای کې راوستی چې باید نوی سوي خو د پلار بې پروایي د لور آینده داسې جوړه کړې وه چې خپل مین ته یې له شرمه ځان وسوماري پې کولی اسد پورته سو ویلې هسې راسره ژاړې باید ته په خپل قسمت وژاړې چې د داسې ډېرې مېلمه کړې یې باور وکړه له زړه نه درته خفه یم خو له وسې مې هېڅ نه دي پوره نجلۍ راولړېدو کې وه چې ویې ویل د رنډۍ کیسې واقعي چې دردونکې وي خو که ما درته خپله کیسه وکړه نو له پښو به دې ساه وخیږي اسد دا خبره دومره زړه ته ونه لګېده او نه پرې پوه سو خو ځواب کې ورته وویل الله دې له دې سپک بازار ازادي په نصیب کړه د دروازې خواته تاو سو چې نجلۍ پسې غږ کړل دلته خو چې هر کس راغلی په بیرته تا کې د موبایل نمبر غواړي خو تا ونه غوښتي کیدای شي چې زما نمبر ولیکې هیله د سوال درته کوم خو اسد وویل بخښنه غواړم
ما په سر کې درته وویل چې د ملګرو لخوا مجبور شوم چې دلته راسم. هسې نه له خولې نه مې داسې څه درته ووځي چې خفه سې. له دې سره یې ور خلاص کړ. هسه ترې مخ واړوه او د دروازه کې همداسې پرېښوده. خلاص مخ یې پسې کتله چې د کور د لوی دروازې خواته روان دي. ملګرو ته یې غږ وکړ. ملګري یې سره د هغه کس چې د نجلۍ خاوند و راووتل. اسد بهر په وتو کې و چې د نجلۍ خاوند غږ وکړ. نبیلې و نبیلې، لکه چې بیا دې ګراک ځان ته نه دي پرېښي ها، زه به له تا سره ګورم. اسد د نبیلې د نوم په اورېدو سره ټول څه چې یې لیدلي وو په ذهن کې یې تتې څپې ووالې. هغه د لونګو بوی، سور رنګ، د نجلۍ ناسته، د مڼو کلک سد، د چایو سره وچه ډوډۍ او په تېره هغه نیم تصویر. موده وروسته یې د نبیلې نوم واورېدي. هغه خبره یې ور یاده سوه. که ما درته خپله کیسه وکړه نو له پښو به دې ساه وخیږي. غوښتل یې چې کور ته بېرته رامنډه کړي، خو د بدن غړي یې سست سول. له پښو یې ساه والوته. عصمت وویل هلکه ونیسه، لاس یې زخمي سوی دی لکه چې بې هوښه سو. جواد په شا تر موټره یووړ. سیده یې تر عمومي لنډ هسپتاله ورساوه. په اجر واټ کې یې داخل کړ. دواړه ملګري ورته اوتر اوتر کېدل. 15 دقیقې ووتې خو اسد په اوښ کې رانغلی. لږه شېبه وروسته جواد عصمت پر وږې وټپاوه. ویل یې دې خوا وګوره. عصمت سر راپورته کړ. په څنګ کې یې وکتل. رښتیا هم حالت ډېر عجیب و. ویل یې دل چې شېبه مخکې چا سره ناست و. په وینو ککړ په تذکره کې یې یوه زنانه اچولې وه. اجلې خونې ته یې داخله کړه، خو نبیلې ساه ورکړې وه. پولیس یې تر څنګ نږدې راورسېدل. سړی یې د نجلۍ په قتل ونیوی، خو په دې راز یوازې اسد پوهېدی چې قاتل د نبیلې خاوند نه بلکې نبیله پخپله وه. خو حقیقت دا دی چې د نبیلې قاتلان پلار او وروڼه وو. قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي. تر بیا د الله په امان.